السلام علیکم قدرمنو ملګرو. نن در سره د پاکستان د مشهور او مالدار سړي چې عرفتی دی آصف زرداری د لور د واده هغه ویډیوګانې چې ویل کېږي د دوبۍ نه پکې ښځې ډانسرانې راغوښتل شوې وي در سره شریکوم چې د دغه ویډیوګانو حقیقت څه دی. ورسره دا معلومات هم درکوم چې د هغې د واده په جوړه باندې چې د سرو زرو ټکونه په جوړه کې یعنی جامو کې هم ورکړل شوي وو په هغې باندې څومره پیسې او څومره روپۍ خرچه شوې ده دا هر څه په خپلو سترګو وګورئ. د پاکستان د سیاست مشهور نوم او مالداره سړی آصف زرداری چې د هغه د لور بختاور زرداری کویدن 33 کلن محمود چودري سره شوې وه چې محمود چودري یو لوی بزنسمین دی او دوبۍ کې اوسیږي. اوس د دوی واده راجوړ شوی دی چې په دې واده کې د نواز شریف لور مریم نواز هم شرکت کړی او نورو ډیرو لویو سیاسي خلکو پکې هم برخه اخیستې وه. په سوشل میډیا باندې د بختاور د واده په مناسبت د ډانس ویډیوګانې ډېرې زیاتې شیر کیږي او پکې ښکاري چې د دوبۍ نه ګران بیه ډانسران راغوښتل شوي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې کوم سټیج سره هغوی ډانس کوي هغه سټیج هم داسې دی لکه د زرداری د لور د واده سټیج چې وي. ډیرو خلکو د افسوس اظهار هم کړی دی چې د قوم او ملک پیسه په کومه طریقه باندې د خلکو خوړله او عوام یې لوټ کړل. بل اړخ ته څه داسې ویډیوګانې هم شته چې په هغې کې ویل کېږي چې د زرداري لور د کومې چې واده دی هغې هم پخپله په خپل واده کې ډانس کړی دی. خو ځینې خبرونه وایي چې د دې خبر تردید د زرداري لور په خپل یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې ما هیڅکله هم داسې څه ډانس نه دی کړی او دغه زما د واده مناسبت سره راجوړ شوی یو ویډیو کلیپ دی چې د بل چا واده دی او د بل چا د واده نه دغه کلیپ اخیستل شوی دی دا زه نه یم. د دوبۍ د ډانسرانو خبره پکې هم رد شوې ده او ویل شوي دي چې په دې واده کې د علاقایي میوزک او پروګرام فنکشن راجوړ شوی و خو هیڅکله هم پکې د دوبۍ نه ډانسران نه دي راغوښتل شوي. قدرمنو دا و د بختاور زرداری د واده په باره کې یو تازه خبر چې تر تاسو مو در رسوو. ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله پامان.